د نصف شعبان یا د پنځلسې یا هم چې شب برات ورته وایي، د دې ډېر زیات فضایل په احادیثو کې نقل دي او د دې ډېر نومونه نقل دي. دې ته لیلة الغفران هم ویل شوي، په دې خاطر چې الله رب العالمین خپلو بندګانو ته په دې شپه باندې مغفرت کوي بغیر د هغه چا چې هغه مشرک وي او د هغه چا چې هغه د نورو مسلمانانو سره په زړه کې کرکه، بغض او حسد لري، هغوی ته په دې شپه باندې مغفرت نه کېږي تر څو چې دوی د الله رب العالمین څخه په اخلاص بخښنه نه وي غوښتې او توبه یې نه ایستلې. او داسې دې شپې ته لیلة الرحمه هم ویل کېږي، یعنی د رحمت شپه. په دې خاطر د رحمت شپه ورته وایي چې په دې شپه کې د الله رب العالمین رحمت او د الله رب العالمین مغفرت بیخي ډېر وسیع وي، ډېر پراخ وي. ټولو خپلو بندګانو ته چې بخښنه او مغفرت ورنه وغواړي پر هغوی رحم کوي او مغفرت ورته کوي. او داسې نور نومونه هم ډېر په کتابو کې نقل شوي دي. په یو حدیث شریف کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د پنځلسې په شپه باندې الله رب العالمین ټول ګناهګاران بخښي، یوازې مشرک، کافر او حسدګر هغه چې پر دې خپل حال پاتې هغوی ته بخښنه کوي. او په یو بل حدیث شریف کې راځي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل ته خبره یې چې دا کومه شپه ده؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې ما ورته وویل یا نه یم خبره، الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ښه ورباندې خبر دي. نو بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې دا د پنځلسې شپه ده. الله رب العالمین په دې شپه خپل خاص رحمتونه نازلوي. هر څوک چې په دې شپه باندې الله جل جلاله رحم وغواړي، الله جل جلاله رحم ورباندې کوي. هر څوک چې په دې شپه د الله تعالی څخه مغفرت وغواړي، الله تعالی مغفرت ورته کوي. او هر څوک چې بخښنه وغواړي، بخښه ورته کوي. یوازې هغه څوک چې حسدګر وي او مشرک وي، د نورو مسلمانانو څخه د حسد او بغض په وجه باندې خوابدی وي او پر دغه خپل حال پاتې، الله رب العالمین هم بس پر دغه حال پرېږدي، عفو ورته ونه کړي. موږ تاسو خو ټوله عاجزه ګناهګاران انسانان یو، نو په دې شپه باندې باید ډېر عبادت وکړو، د الله رب العالمین څخه مغفرت غوښتنه وکړو او بخښنه ځینې وغواړو. نو ډېر به بختور وي هغه څوک چې هغه په دې شپه د الله پاک څخه مغفرت وغواړي، بخښنه وغواړي، ځکه الله رب العالمین د بخښنې وعده کړې ده. او ډېر بدبخت به هغه څوک وي چې دا شپه یې د لاسه ووځي او په دې کې نه بخښنه وغواړي، نه د الله تعالی څخه مغفرت وغواړي او نه هم عبادت پکښې وکړي. یو حدیث شریف کې راځي په شعب الایمان کې نقل شوی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كانت لیلة النصف من شعبان، کله چې د پنځلسې دا شپه سي شب برات چې ورته وایي، فقوموا لیلتها، د شپې عبادت وکړئ، وصوموا یومها، او کوشش وکړئ د ورځې روژه ونیسئ. دا حدیث د ډېرو طرقو څخه نقل دي. ډېرو علماء کرام ویلي دي چې د مفهوم په لحاظ او داسې ډېرې طرق یې دي، په ډېرو طریقو نقل دي، نو عمل ورباندې پکار دي. نو لهذا په دغه شپه کې باید د شپې هم عبادت وسي او د ورځې هم عبادت وسي. د شپې د الله رب العالمین څخه ډېرې بخښنې وغوښتل سي او ډېر عاجزي ورته وسي. په دې شپه کې الله رب العالمین انسان ته مغفرت کوي. او امام شافعي رحمه الله په یو ځای کې دا فرمایي چې په پنځه ځای کې الله رب العالمین دعا قبلوي. لیلة الجمعه یو د هغوی څخه د جمعې شپه ده، او دویم د لوی اختر شپه ده، او دریم د کوچني اختر شپه ده، او داسې اوله د رجب د میاشتې د اوله شپه ده، ولیلة النصف من شعبان، او پنځم ځای چې الله رب العالمین دعا پکښې قبلوي هغه دغه د پنځلسمې یا د برات او یا هم چې موږ تاسې نصف شعبان ورته وایي د دې شپه ده، په دې کې دعاګانې قبلیږي.
الله رب العالمین دې وکړي چې موږ او تاسې دغه عبادت په ښه اخلاص او په ښه شان باندې وکړو. یوه مهمه خبره دا ده چې په 15 باندې سړی روژه نیسي، نو کوشش دې وکړي چې د 14 او د 14 روژه هم ورسره ونیسي. که یې د 14 روژه نه ورسره ونیوله، هغه یوازې د 14 دې کوشش وکړي چې هغه ورسره ونیوسي او بیا د 15 د ورځې روژه هم ونیسي. الله رب العالمین دې موږ او تاسې ټولو عبادات په خپل عالي دربار کې قبول وګرځوي.